जानी जान हो जानी जान। خیر او په دې کور کې ولې بیا څه مسله ده؟ تا ته پته نشته چې په دې کور کې څومره مسلې دي؟ نه ولې د کور ډیزاین خراب دی، دې کې څه مسله ده؟ ډیزاین خو د هغه ورځ نه خراب شوی دی چې په کومه ورځ تا هغه کلیواله ښځه دلته راغلې. تا هغه غریبې مسکینې په دې څه شوې؟ ښه هغه اوس غریبه او مسکینه شوه، په خوله کې خو یې دومره غټه 10 ګزه ژبه ده. باجان اوس د هغې ژبه خو نشم پرېښولی که مانور را روانه ده واپس. دا مانور څوک ده؟ کله نه چې ګلالۍ راغلې ده نو ستا یاداشت ختم شو، بیماري درته ولګېده. بیماري نشته، زه بیمارېږم نه، ډایرکټ به مرمه ستاسو د لاسه. داسې د مایوسۍ او د بزدلانو والا خبرې مه کوه چې د کمې ښځې خاوند بزدل وي ډېره خوشحاله د هغې په کور کې ډېر سکون وي. نو بیا زما په ژوند کې زما په کور کې سکون ولې نشته؟ اصل کې ته لږه زیاته تکړه یې که نه. مانور زما کزن ده، هغه به څه سوچ کوي چې کله دا ښځه دلته وګوري؟ هغې ته د وینا ضرورت څه دی؟ هغې سره نور سوچونه به ډېر وي که نه. د مانور د راتلو نه مخکې دا ښځه دلته نه ولېده. خدایه کوشش خو کوم لګیمه که نه شپه ورځ. دومره غټ کور، دومره ښه نوکري، زما په شان ښکلې ښځه، دا هر څه به تا په خوب کې هم نه وکتلی، خو هسې دومره ښکلی خوب ستا غوندې سړي ته کتل هم نه دي پکار. ګوره ته په خبره لږ ځان پوهېږه. دا ګلالۍ که چېرته موږ په زور کلي ته ولېږله که نه نو اخوا نه به د دې ټول خاندان راشي دلته، او د دې خاندان د خلک دا پهلوانان دي، څوک د کبډۍ پهلوانان دي او څوک د کشتۍ پهلوانان دي. ګورئ بس ما تا ته د میزایل جوړولو دپاره نه دي ویلي. هغه هم ګورئ میزایل وګڼه، که په نښه ولګېدو که نه نو هر طرف ته بیا دوړه دوړه وي. مانور په څه سوچ کوي؟ ما ته وګوره هغې ته صفا حل ووایه، هم په دې کې ستا عزت هم دی او هم په دې کې ستا فایده هم ده. زرمینه بیبي تاسو سره به دا زرو لوټ مات وي؟ د زرو لوټ مات؟ زما زړه غواړي چې زه ستا سر مات کړم. ولې ما څه ویلي دي؟ ستاسو د لاسه خو زما ژوند خراب شو. عجیبه غوسهناک قوم دی. ګلاب خانه څه چل دی؟ څه چغې وهي؟ د زرو لوټ مات د سره شته. پوره 25 ورځې وشوې د زرو نوټ کتو دې پر مې سترګې ړندې شوې. داسې کار وکړه دا به زه واله ما ته راکړه. ده دې خو راکړه، ما بېوقوفه مه جوړوه ښه. او دا نوټ ما په چت مومتی دی. ها دا به د بي بي جي وي. ودرېږه بي بي جي سره راولې پکې. داسې به وکړو که نه چې دا نیمې ستا او نیمې زما، 500 ستا 500 زما. ښه 500 ما ته راکوې پکې؟ بس ټیک ده، راځه چې بیا یې ماتې کړو. چاته به وې نه؟ نو بالکل چاته راځه چې مات راځه. څوک ده؟ اوهو یا الله خیر چې دا بیا څومره خلک راغی. ما ته لګي ټول د دي ته چې دا دومره ټیم د چغې وای نو تا ته زه نه ښکارم.
ته څوک یې؟ ګلاله یم ګلاله. او د کور کې کار کې زما بیگ اوچت کا. اے جنې زه د کور کې کار کولو والا نه مخه. او ته څوک یې؟ مانور زرمینا کزن. او ښه ښه پوه شوم. زیاتې خبرې مه کوه دا بیگ اوچت کا. زه ګلاله یم ګلاله د خپل جان ګلاله. او پوه شوې زه د دې ټول کور مالک یم ښه. ښه دا کور خو جانی لاله او زرمینا دی. نه نه دا خو زما د جان کور دی. په هغې خوارانو باندې ترس خوړلی نه ځکه موږ سره اوسېږي. او مای ګاډ زرمینی مانور څنګه زه ټیک ټاک. دا څوک ده؟ دا د سر درد. مین هډیک ته راځه دننه درته کیسه کوم. اول دوه وي او اوس درې شوې. یا الله زما په جان باندې دا دومره بوج. هی ګلاله اوس تاله به سکول وي تکړه شه ورته. ته خو جیل ته لاړې نو بس کېناستې. انټي اشاره کړی و. ښه دا راته ووایه چې انټي څنګه وه؟ انټي ډېره خوشحاله و. نوې کور جوړه کړې دي که نه. هوم سویټ هوم. زموږ خو صرف کور پاتې شو. سویټ خو دې ووته. او هلو ته دومره پریشان ولې؟ او ها آبار اصل نومو ګلاله. دا څوک ده؟ ګلاله ښه ته دا خبرې پرېږده. دا راته ووایه چې انټي زما تپوس کړی؟ او ستا یې ډېر تپوس کړی و. هو ته ماته دا وایې د ګلالې دا څوک و؟ ښه دا راته ووایه چې ورځې دې څنګه تېرې شوې او څنګه یې؟ زه بالکل ایوان یم. دا همیشه غوندې فرش او سمارټ. آخر کزن د چا یم؟ ښه دا راته ووایه دا ګلالې څوک ده؟ هغه ګلالۍ. ښه ته دا پرېږده ته ماته دا ووایه چې بس کې ته چای پرېږده. دا راته وایه د ګلالۍ څوک ده؟ هغې خو ویل د کور زما دی. د هغې دماغ خراب شوی دی. هغه مینټله ده. زرمینې داسې خو نه ده چې دا کور تا پرنټ اغوستی. یار تا ته پته نه ده دا کور خو ما ته پاپا ګفټ کړی و. یس آی نو خو دا ګلالۍ څوک ده؟ او خو بس هغه ګلالۍ ده نو. هغې خو ویل زه د خپل جان ګلالۍ یم. او وایي خو ټیک. بس زرمینا بس ته راته دا وایه دا کیسه څه ده؟ ویم درته ویم. خو ته فرش شه چې اوس که بیا درته ویم. نه اول راته ووایه. مانور اوس په زه تا نه څه پټوم. د جانې دویمه ښځه دلته راله. ډونټ وری اوس زه رالم که نه هر څه به ټیک شي. ریلی؟ یس ته ریلیکس شه. جان ته کور ته راشه تا سره به زه وګورم. والله که ته ما نن بچ شو سوچ کوه. ګوره ما ته وښویه که نه خبره څه ده چل څه شوی؟ ګوره جان نن ستا بالکل خیر نشته. خدایه پاکه په دې کور کې دا زما څه حالت دی؟ یو مې اخوا راکاږي بل مې اخوا راکاږي. یو ورځ به درته دوه ټوټې شوی ما. جان ته ماته دا ووایه چې دا کور دی او که یتیم خانه؟ دا نه کور دی نه یتیم خانه ده. دا پاگل خانه ده پاگل خانه. اوس څه شوي؟ ته دا
تپوس کوه چې څه نه دي شوی خزه دا راته ووایه څه نه دي شوي نو ته تپوس خو کوه که نه چې څه شوي دي دی ته وګوره ښځه څه شوي دي څه شوي اول په دې کور کې زرمینه د هغې هغه چشماټو کور چکلیټي هغه په تا باندې څومره غټ بوج و اوس پکې د هغې مېلمانه هم د بره نه رالل د باره نه په پیراشوټ رالو نه مړه د هغې هغه رشتهدار راغلی د هغه څه نوم یې دی مانور مانوره وای مانور راله زه په غم کې سوځم او تا چې د مانور وړدل نو څومره خوشحاله شوې خوشحالي خو زما د ژوند نه پخوا رخصت شوې ده د کله نه چې تاسو دواړه زما په ژوند کې راننوتي څه دې ووې زړه دې مات که که نه زما څومره خوبونه مې لیدلي وو چې ما نه به څومره غټ سړی جوړېږي ټول خوبونه م راله داسې تس نس کړه نو دا ته ماته وې ماته ګوره تا ته ما څو ځله وویلې که ما غره دې کوره وویستا نو خانجي و ما له دې کوره م وباسي او دې نوکرۍ نه م وباسي ته ولې نه پوهېږې یار او ښه بس دی خدای ته وګوره اوس مې لږ پرېږده چې ارام وکړم ستړی یم ستاسو د لاسه خو زما په ژوند کې ارام شو